خلا وزور کار لراوړه مننه ټولو مننه زړګو خپې مې خوږېږي والله غر کې کړله مګر دغه نلی رانه ټول ووتو خبره واوره وختي یو ځای کې څه ملاستلم هغه ځای کې والله پته نشته پیشو مړه وه که سپی پکې مړ و ماردار شانتې بیم رالی سپېږموله اوس ټول ګرېږم یاره ځان مې خوبړي بوبړي کو والله هلاندې شهیده لکه د ربړ را شو کوم لکه پنچر چې دغه چې لګې ټوپ څه ټوپ له چې شکل پنچر چې لګه داسې ډول په جامو دی کېږي دا همیشه پر زما جامو خبره خو واوره که نه داسې چل دی که نه والله په هغه ځای باندې پروت وم یاره اوس ټول ګرېږم میرات نه تورۍ ښه ده خو هغه جرابې کې چې کاڼې اچولي همې ټول وشو کول نه خو څه ته صحیح خبره کومې یاره ما ومې لمبه نو زه څه وکړم یاره اوس هم ګرېږي خدای دې غر کې ټول خولې خولې ته ورېږه زه لږ نیغ کښېنم والله په دې سیټ باندې بره کښېنم والله زه خو غرق شوم په ایمان سرختي رانه ته ورېږه دې بالښت باندې کښېنم مړې والله غرق یې کړه اوس صحیح شو چې لږ پوه سي لاندې ځای مې ټول خوږړې پګړې کوم کوناټي مې چېرته دی والله بله ورځې په شګه کې کېناستمه زر بیا ځای وران کړو والله داسې ځای وږي سم پکې نیغ ننوتي وو لکه یا غله څه نامه ده تماکوله دغه دوکچه وکړې پوه خار کې کړم والله پوه شوې بیا مې زه بل سیم اوسه نیمه دوکچه والې وه داسې څوک وایي په خندا یې خراب کړو مننه زړګو خبره واوره د کوې غاړه نه ده په هغې باندې اوس د سیمټو دومره شیونه غورځېدلي والله غار کې کړم داسې ګرېږي چې مطلب خوږ شوی دی کوې غاړه څه ده غاړه کوې غاړه پېژنې توره غاړه مې سره غاړه مې چاوله رنګ ورکړی پوه شوې یو که خیال دې کړی ښایسته شانتې کورونو کې واړه کویانې هغې له رنګ هم ورکړی د سایډونو باندې پکې پاټې ایستلي پته نشته چې ستاسو کویر ستاسو به څنګه کوي پوه شو نو کلي کې زندګي ته نه تېری شکیله
ډېره سخته پورې مې وخندل. زه په خپله په خندا یم، ګډې وډې ونه وایم نو سیده روان یم. ما ته کاري تولی یم بلکل. تاته خو لیکنه نه ده رسټ هم ته وویل. هغه خندا یې رالېږلې بیا یې زړونه رالېږلي. ډېره داسې ده ایموجز پر زبان نه پوهېږي. واو جټ باندې پوهېږم بیا څوک راته ځم خاندم. مننه ګوره که دا وړکې خاندي که نه مننه زړګا ته خاندې ما څه خو په پالو کې مې خو ګوره دلته زه ښځې اوس نه څه پکې ونه وایي غرق به دي کې خلک. زه اوس شین تروسه ناست یم شین تروسه. خیال کردم نظرم که چی آقا گفته رش شد گیمونو گویاسو پنشمنت در مانو کن. ما نن په یوسف باندې دوه پنشمنټونه وکړل ته به بابا څه وکړې خدا که څوک راغلل پته بیا وګورو. خبره واوره جلیبي ډېر بد کار یې والله لکه غوا چې دي مسکینه کې یوه پوستکه یې خپل ته پرېږدي څه شی قرآن ځای دی بوټ راوتلی په سر که داسې دغه ځایونه یادوم دغسې پټ کتله باډۍ جوړه باډۍ کې به دې داسې داسې کړي پوست ځان به دې غر کړی دا چې دا لږ غوندې چې همدې اوس اوس ما غواړي اوس شروع کړې همدې ورځې زه چې داسې نه دي ما ډېر جیم زیات کوم دې چې ښه یې ګزاره کوم. نه ته اوس جلیبي ما په دې پوه که که نه زه خو تا کمپریس کړی یم څه مې کړی کمپریس کړی دی ما کمپریس کړی ولې کنفیوز کړی اوکې ښه څنګه مې کنفیوز کړی مطلب ګران دی کار کوي مطلب کوي تاسو ورته کودال اخیستی که څه شی هغه څنګه توله دی بیخي توله دی ښه ما ویل چې که نه دی توله مطلب دا دی پوکلین چې که خیال دی کړی په کاڼي باندې هغه اکسل شانتې کېدي ټکوي کاڼه ټکه 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 د ګاګ هغې ته وایي هغه چې داسې په کاڼي باندې کېدي که نه کله کله داسې ټک کوي ټک 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 که داسې ټکه 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 اوس په لاله ټکولی وایي ته بیا غر کې ماشوم یم ما ټکول حالت نه وي څه شی دا وګوره د الله بندګانو 60 ګلونه دي اوس هم پکې 60 ګلونه هم پکې نشته رښتیا مړه د الله بندګانو د دنیا ویډیوګانې رانوځي والله ځان سړي ته سپک کاره شي مړه نه غواړم د نه یو ورولئ داسې میرات چپ شه نه زړګا ګپ اوسه لګوم دا خو زما د زړه سر دی والله داسې خو زه هسې راځمه ګپ اوسه لګوم دا په ما باندې حقیقت کې ډېر زیات ګران دی خو په ښه زړه زه اوس دلته لایف کې ګپ ولګوم والله که نه مې درته اوسه خبره کړې نه مې پسې میسیج کړی نه دا شیونه نه کوم زړګا خو ګران دی راباندې ګپ مني ګپ اوسه لګوم راځي راله ویډیو کې خپې جګه کړې وې نور هغې نه باندې چې نه دي کړی دوه ویډیو کې که نه هغه خو مې درته ویل خپې مې وچې شولې ویډیو راپسې کړې ما ته یې خپې داسې اوچتې کړې وه اسمان ته وایي جلیبي چې شاید ویلې خپې مې درپسې وچې شوې که څه شی وایي ما ویل دا زه دې ولې انفالو کړی ما خو درته بېګا خپې وچې کړي پوه نو خو صحیح مې ویل که نه زه د افغانستان یم مننه زړګا الله دې آباد لره ما ته پته ده ته دلته ما
صحیح خو پته نشته شیخې که ښځی په پته دې نه پوهېږم ما څه په پالو کې مې خو ما اوسه پورې دله لمبر نه دی درلوګی کړی ځکه چې زه جوړ لا نه یم صبر وکړه که نه ګیره مې سپینه شي بیا به لمبر در خوشی کړم زه اوس کار کې لګیا یم ډیوټۍ کې بیا باسې نه غورځېدلی څانګه बेचारा तूने उसे पूरे जाएंगे हमें वही 7000 ब्रेक दी हाँ कार्ड ها हाँ नور والله دا کیسې دي ډېر سخت خفه یم یار ولې خپه خوږې غوښې ته مې زړه کېږي زخ بيخسر څه وایي درته خپل ځان دی لیکلی وایي زه ښار یم راغلی یم که څه وایي مړه پرېږده ورکې که سړی ته څوک به څه وایي څوک به څه وایي د دنیا خلک دي څوک څه وایي څوک په الله که پې پوهېږي دا په څه زه چې څنګه ټیک ټاک ته راغلم ته چا سره په غوسه وې هغه زیارت خان ماړې لګیا وویل ته ځان ته غټ سړی وې مال زه خو د خدای ملنګ یم زه څا ته غټ سړی خو تا وویلې چې یوسف نه څوک میچ نشي ګټی ما ته د صفتونه کول ځکه مې یوسف سایډ له کېنولې پوه مثال تولګو یعنې تا یعنې خفه شو په ایمان په هغې باندې خفه شو ویل ته ما ته سپک ګورې مال ظالمه زه چا ته هم سپک نه ګورم زه خو داسې انسان یم چې خلکو ته ټولو ته د دې خلکو زه فالو کړی یم لایک کړی یم دې مکان له رسولی یم دوی ته زه څنګه سپک وګورم قسم دی جلیبي تا ته زما پته نشته که دومره خطره دا خلک ما نه لاړ شي ټول رانه لاړ شي په نیمو لارو کې ډېرو خلکو پرېښودم خو بیا راپسې ډېر وترسېږي خو بیا یې زه نه خپلوم صفا خبره صحیح یو دوه کسان رانه تلي دي اوس هم ډېر سخت راپسې ذلیله شو خو بیا ورته وایم چې نه به یاري چې ده دا یو پیره کېږي بار بار نه کېږي واده چې دی دا یو پیره کېږي میرغضب هم یو پیره رانیغېږي بیا یې خوند نه ولې نشته واده چې څومره کې عمره خوند دی نوی نوی مال راځي څنګه نوی نوی ته خو واده وکړه بیا نوی مال راوله چې څپلی د پورې نښلي که نه سنډل به دې سر کې لکه د ښکر نیغ راایستلی مهندس ختمه که نه ونیسئ ښځه څنګه ښځه غواړې پتونان مټه په اوس موږ ته خیال بې خیاله شي ته مو ته خیال راولي قسم دی زه ترې ځان دغه ایس دی که ایچ دی څه شی دی لیکلي په دا ځای باندې دغې ته ګورم وی خپه زه خپله حیرانه شي دا څه شی دی ښه لاس کې م لکه د ډانچې هډوکي راووتلی لکه قبر کې ډانچه نه شي زما لاسونه هم ستا ستا لاسونه خو داسې ډبل ډبل لاسونه یم کوي نه سړي بل کار ته زړه وکړي ماته پراټو ته چې پراټې راله پخې کړي یا لکه تاسې په ورانې څه لاړوئ زه نه ورانوم خبره ته جلیبي زه غلطه خبره نه کوم یاره تاسو یاستئ دا وران خبرې کوي غلطه خبره چې راټې جلیبي یو ځای کې مې خره ولیدله هغې کوم ځای چې جنۍ مې ولیدله هغې له مې لا خره یاده نه خره وه خره خره مې والله ډېره زیاته خوښه شوه سمه ښایسته خره وه